هغه هستی مبارکه زه ذکر درته کومه چې زمونږ چې کومه سلسله روانه ده د تصوف والا دا د قادریې سلسله ده او روحانیت کې تقریبا څه د پاسه 250 څه د پاسه 50 سلسلې دي د روحانیت خو مشهورې پکې څلور دي په دغه مشهورو څلورو کې د ټول نه زیاته مشهوره سلسله دې ته قادریه سلسله مبارک ویلی شي او په دې کې چې کوم خصوصي کردار دی او دغه قادریه ورته ویلم ځکه شي چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دغه سلسلې له ترویج ورکړی او ډېره بلندۍ طرف ته ورسېده نو د هغوی په مریدانو کې چې څوک هم راځي نو هغې ته قادري ورته ویلی شي قادري ورته ویلی شي نو د دې د وجې نه دوستانو د هغوی چې کوم هستې تذکره ما وکړه د دې په حوالې سره به سبا انشاءالله العزیز خصوصي پروګرام به کوو ځکه چې سبا هغه ورځ ده چې د دغې هستې د لوی ځوان رحمت الله علیه پښتنو کې مشهور دی څوک ورته غوث پاک وایو څوک ورته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي او کچرې تاسو نه بیا هم دا خبرې هیرې وي نو په سکول کې کچرې تاسو در یاد شي چې یو وړوکی ماشوم او مور وله 40 روپۍ په جامو کې ګنډلې وې او بیا چې کله هغه ډاکوان راووتل په لاره کې او ډاکوانو د ټوله قافله لوټ کا او د قافلې لوټ کېدو نه بعد ډاکو مشر وله رالو او ورته ویل چې ټول کسان وله رالل او چې څومره مال حال څه هم وو هغه ټول یې لوټ کړل او تفتیش یې کولو چې څه خو به رانه پاتې نه وي په دې دوران کې دغه وړوکي ماشوم ته وایي چې تاسو سره خو به څه وي نه چې دام درنه لوټ کړو نو دا ماشوم ورته وایي چې او ماله مور په دغې جامو کې په شا باندې 40 اشرفۍ او 40 روپۍ راته ګنډلې دي نو دغې ماشوم ته دغې غلو وي چې دا خو تا موږ نه په ټولې هم شوې نو تاسو ولې د دې اظهار وکړو چې ما سره 40 روپۍ دي نو که دا تا پټې کړې وی نو موږ ته خو اندازه نه لګېده دغه ماشوم ورته وفرمایل چې ما ته مور ویلي دي چې دروغ به نه وایې زه چې کله د کور نه راوتم او د مدرسې او د سبق دپاره او تعلیم دپاره زه کور نه راوتم ما ته مور نصیحت کړی و چې بچی هر څه کوه خو دروغ به نه وایې نو چې تا راته وي چې څه در سره شته نو ما درته وي چې او ما سره 40 اشرفۍ دي نو ځکه مې درته رښتیا وویل چې ما ته مور ویلي چې دروغ به نه وایې چې کله دا جملې د ویلو واله وې د دغې غلو او د دغې ډاکوانو زندګي په بدلېدو باندې شوه په خپل منځ کې سره وکتل او ماشوم یې راوچت کو او چې کم د ډاکوانو سردار و هغې ته یې وروستو ورته وایي چې په دې قافله کې داسې یو ماشوم دی چې هغه د مور خبره نه غورځوي او موږ د رب خبره غورځولې ده دا د مور خبرې ته دومره درانه ګوري چې دروغ نه وایي موږ د رب خبرې غورځولي او موږ ډاکې کوو رب فرمایي چې ډاکې او غلا به نه کوئ او موږ یې بیا هم کوو دغه ماشوم چې کله خپل بیا دوباره د پرتاثیر کلماتو فرمایل نو ډاکو هم د مشرانو د ډاکو چې کوم هیډ هغه هم کلمه وویله او هغه هم توبه وویسته او چې کم کسان ورسره وو هغه هم کلمه وویله او توبه یې ویسته او دا یې حکم وکړو چې څومره مال حال مو ډاکه کړی دی غله کړی مه دی واپس یې دغې قافلې ته ورکوئ نو هغه ټول مال قافلې ته چې دا واپس شو او دغې ماشوم د وجې نه هغه دروغجنو خلکو د خدای پاک د در نه باغیانو خلکو په صرف په دې بنیاد باندې دغې ماشوم رښتیا وویل او د رښتونې په بنیاد باندې هغې کسانو ته توبه ور نصیب شو او بیا علما دا هم لیکي چې دغه غلو نم الله پاک وروستو د خپلې زمانې اولیاء کرام جوړ کړل دغه ماشوم څوک چې موږ ته په سکول کې ویل چې دارنګې ماشوم دی بره بې غټ لیکلي وو چې دا ماشوم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی نو دوستانو هغه د سکول د اردو د پښتو کتاب لیک مې دغې دپاره درکړو چې تاسو ټول ته پته وي نو هغه ماشوم چې د چا د ماشومتوب کې د ولایت په مرتبو باندې رسېدلی وي هغه ماشوم چې د ماشومتوب نه د کراماتو خاوند وي هغه ماشوم چې د ماشومتوب نه د معرفت خاوند وي د لیاقت خاوند وي او خدای پاک ولله څه ورکړي دي هغې باندې دنیا کتابونه لیکلی شوي نو بهرحال دا هغه هستي ده چې په دغې میاشت کې د دغې میاشتې په 11 باندې د دغې دنیا نه پرده شوې وه او دې مبارکو چې څومره مریدان دي او څومره یې شاګردان دي او په کروړونو په اربونو باندې تیر دي او اوس موجود دي نو چې کله هم د دوی د وفات ورځ راشي لکه څنګه سبا یې د وفات ورځ ده نو هغې ته بیا دوی 11 شریف ورته وایي ځکه چې 11 ویلی شي 11 ته 11 ته او 11 ځوان هم ورته ځکه وایي چې په 11 د دغې میاشتې باندې دغې دنیا نه
پرده کړې وه. انګریزي تاریخ به یو وي بل به وي خو لیکن د اسلامي تاریخ مطابق چې دا 11 هغه راځي 11 ورځ راځي. نو په دې ورځ باندې خلک د مریدان او معتقدین او منتسبین د خپل مینې محبت او عقیدت اظهار دپاره لاس اوچتوي